مولا تیر شوی مولوی صاحب تاسو به پیژنئ علي ابن سینا ورته وایي ابن سینا زبردسته بلا وه مولوي صاحب یو بادشاه سره اوسېدو ښه او بادشاه چې و هغه په قصر کې ګرځېده ده ورته وی ولې ګرځې یاره وی فلاني بادشاهۍ بادشاه راته وی زه ستا میلمه یم نو دوربین ګورم او دوربین ګورم چې کوم ځای کې را روان دي چې انتظام ورته برابر کړه ابن سینا ورته ووی وی که دا 25 میلو دپاره دوربین راخلي مې راخلي وی ولې وی زما سترګې دومره کار کوي چې زینم قوت باصره مې مضبوطه ده هغه ورته وی د خدای بنده زما دوربین خو 10 میله کې هم کار نه کوي ویلې بیا ګوره ما دی خپله چې دی منارې ته وخته او بادشاه او ملمانې وی صاحب را روان دي وی څو نفره به وی صاحب بغیر د بادشاه نه 300 نفر دي وی څنګه وی 10 صفونه دي کنه صف را روان دي او په هر صف کې ما نفر وشمارل 10 نو 10 ته چې په 10 کې ضرب ورکړي څو شو 300 او بادشاه مخکې را روان دي او ویلې صاحب ناشته کړې ده چې کلی دی او ویلې چې کې شات او سوچه غوړي خوړلي دي د غوا هغه ورته وی څنګه دي معلومه کړه و یو طرف ته د شاتو موچۍ ورسره یو را روانه ده او بل طرف ته مچان را روان دي نو د شاتو موچۍ خو د شاتو سره کار یو مچانو د غوړیو سره کار معلومیږي دا چې ناشته کې دواړه استعمال شوي دي وی کم ځای کې را روان دي وی تقریبا زما د دې ولا کم ځای کې چې زه ولاړم او دا را روان دي 18 میله فاصله داسې بلا وه 18 میلو کې مچان امینی یو ځلې طالبانو ته درس کو ښه ویلې جرنده شروع ده وی جرنده کې سبق ویلې کېږي وی کم ده وی دی ښي طرف کې 15 میلو کې جرنده ده او زما قوت سامعه دومره کلکه ده چې دا ټوله ژرندې کړپارې ټول راخلي نو طالب یې ولېږه نو هغه یې بنده کړه نو بیا سبق شو